والله قسم سره دا خبره کوم چې چا هم د الله د قانون نه خلاف کړي الله شرمولی. دا سیده کنه ده. څه تپوس به کېږي معاشره کې د اصلاح ولې نه وراوستی؟ د معاشرې د اصلاح کوشش دې ولې نه وکړی؟ د امن کوشش دې ولې نه وکړی؟ ستا په معاشره کې، ستا په کلي کې، ستا په دې علاقه کې دلته د شریعت نه هټ کر کارونه کېدل، مخه دې ولې نه ونیولې؟ ستا په علاقه کې داسې خلک وو چې د الله د دین مقابله کوله، ولې د هغې ته څه نه وي؟ ستا په علاقه کې داسې ځوانان وو، داسې خلک وو، داسې سرکشه خلک چې هغوی شپه او ورځ د الله د دین مخالفت کړی دی، ډمچوریانې یې کړي دي، تنګ ټکور یې کړی دی، ګډاګانې یې کړي دي، خلک یې د عباداتو نه وران کړي دي. د الله به درنه تپوس کوي چې ای مشره دا خو تا ته الله ذمواري درکړې وه، دا دې ولې نه ادا کړې؟ او هغه خلک چې هغه مشران دي هغوی نه به هم تپوس کوي چې تاسو ته الله رب العالمین نعمتونه درکړي وو، الله در باندې رحم کړی و، بچیان یې درکړي وو، خوشحالۍ در باندې راوستې وي، په دې ودونو کې تاسو ولې د الله د رسول د خلاف کارونه کول؟ اے مسلمانانو تاسو ما ته لږ جواب راکړئ، زمونږ په ودونو کې د الله د قانون نه هټ کر یو کار نه کیږي؟ زمونږ په ودونو کې ګډاګانې نه کیږي، زمونږ په ودونو کې ډمچوریانې نه کیږي، زمونږ په ودونو کې نران او ښځې مخلوط یو ځای نه ګډېږي، زمونږ په ودونو کې زمونږ د مېلمنو هغه راغلي مېلمانې د هغوی بې عزتي نه کیږي. الله به تپوس کوي. والله قسم سره دا خبره کوم علما ناست دي، دوی نه بیا تپوس وکړي چې چا هم د الله د قانون نه خلاف کړی الله شرمولی. دا سیده کنه ده. الله وی وکا وکا، الله وی مکوا مکوا، د الله رسول وی وکا وکا، د الله رسول وی مکوا مکوا. او چې چا هم خلاف کړی دی الله شرمولی. تا ته چې ذمواري درکړی شوه سپینګیریا مشره پلار شوې، نعمت در باندې الله وکړو، الله در باندې رحمت وکړو، لورګانې یې درکړې، الله در باندې نعمت وکړو، بچیان یې درکړل، دغه بچي بیا په پردي واده کې مه ګډوه، دغه بچی مه پرېږده چې شپې یوه بجه باندې ستا کور ته راځي، دا بچی نندارو ته مه پرېږده، الله به درنه تپوس کوي. او هغه خلک چې د دې مخه نه نیسي الله به د هغوی نه هم تپوس کوي، او هغه خلک چې مخه یې نیسي دا خلک د هغوی خبره نه مني، د دوی ذمواري فارغه، دغه خلک به الله رب العالمین رانیسي، ذلیله کېږي به، رسوا کېږي به.